خوب مې لیدلی انشاءالله د ځل جوړېږي دا وطن ابادېږي دا وطن ابادېږي د تورو شپو له غېږې وځي رڼا کېږي دا وطن ابادېږي. زما نوم امید دی. پروژه کې چې ماشاءالله نومېږي دغلته د QC په صفت دنده اجرا کوم. دغه پروژه چې دا د دویم گذار کې و مناهه ده د روانه ده. دغه د کوڅې پر کم شکل لري. دغه کم کار چې موږ روان کړی دی بیا د میر بازار سړک چې د سچپ سړک سره یوځای کړی دغه کوڅه اتیا نفره ان سکیل کاریګر موږ ته استخدام کړی دي او 12 نفره بیا فني کاریګر د چې سکیل برخه کې دی هغه مخ ته کار مخ ته وړي. دغه کوڅه چې دا 1540 متره وګدواله لري او 15 متره بیا عرض لري. ورسره په څنګ کې بیا 420 متره دا بیا ډرینیج یا چرای لري چې هغه هم دې پر مربوط دی دغه پروژې پورې. پروژه چې دا 3 میاشتې دغه پروژه ده چې ټوټل 3 میاشتې وخت نیسي. موږ بیا دغه میاشت اوسه پورې دغه پروژې 2 میاشتې وتی دي او 1 میاشت پاتې ده او کارم او 1% مخې ته تللی دی او 1% کار شوی دی. کارم کانکریټ شروع دی. شاوخوا 120 متره کانکریټ اچول شوی دی او 400 متره شاوخوا کانکریټ نور هم پاتې دی په دغه پروژې. ان شاء الله د 1 میاشت بعد به ان شاء الله دغه پروژه په خیر سره تکمیل شي او کمپلیټ شي. خوشحال وګړي دا وطن دی دا وطن ابادېږي دا وطن. زما نوم بخت محمد بختیار دی. پخوا به بیا کار و نو دلته ناست هلته ناست یوه ورځ روزانه یا روزانه نو بیا کار به کله چې به روزانې ته ولاړو هغه به جواب راکړي چې کار نشته درغامې پرې به کار د بخچو کارونه هم نشته. نو فصل یو فصل بل فصل او بل دا کار څخه موږ ډېر زیات خوشحال دي. باید موږ حکومت ته کار زمینه برابر کړي د ځوانانو پر کار برابر شي. نوم جمال جین دی. ډېر موږ په دې کار خوشحاله یو واجبېدله. بل داسې دی چې حیال موږ کار ښه په ترتیب دی نه داسې ستړیا ده پشکې کې نه یو داسې دغه ده د یو اوبو څښنګ ته او ښه ترتیب موږ سره کوي یو ښه ګزاران موږ سره کوي. موږ سره په دې حیا د دې خپل کار سره ډېر خوشحاله یو. اور د کلي کار دی د بهر ملک سره ګرځېدلی یو په دې پیسو موږ ګزاره کېږي په دې مثال موږ ژوند برابرېږي. زه مولوي صاحب غلام رسول د اوومې ناحیې د څلورم ګذر اوسېدونکی یم. په دې ځای کې خو موږ مشکلات ډېر درلودله. دا لار مخکې ډېره تنګه وه چې به موټران راغله 2 موټران نه سوی سره پاسېدلی. یو موټر به ولته د کوڅې په پای کې درېدی بیا به دا بل ورته کېدی نو هغه به کله داسې و چې ژمی به و خټې به ومې هلته به ډېر تکلیف و خلک به د ډېرو مشکلاتو سره ژوند کوي. اوس د سیمې خلک چې موږ خبرې ورسره کوو هغه ډېر خوشحاله دي په دې پروژه باندې او دا خلک ته هم کار پیدا شو. که څوم دا کار خو داسې دی لکه مثال لکه په دریاب کې د یو څاڅکي په شان. موږ د اسلامي امارت څخه دا خواهش لرو د خپلو مشرانو څخه دا خواهش لرو چې موږ ته دغسې نورې پروژې راوړي. زموږ ولس په کار شي موږ ته خلک چې کوم بیکاره خلک چې هغه پر کار باندې شي. نو موږ د اسلامي امارت څخه ډېر منندوی یو او ډېر خوشحاله یو چې زموږ کلي و زموږ وطن ته هغه د بیا رغونې کارونه راوړي. نو موږ ډېر شکرګزار یو. څنګه خو نو بیا ښاروالي کوم مسؤلیت چې و د ښاروالي یا د حکومت هغه خپل مسؤلیت ادا کوي. موږ ته سړک را جوړ کړي په ښه ډیزاین باندې را جوړ کړي. اوس نو بیا د ولس کار دی. ولس باید هغه دې ځای ته متوجه شي چې دا پروژه دا زموږ پروژه ده دا زموږ کلی دی زموږ کور دی زموږ دغه دی لکه موږ چې خپل په کور کې په خونه و په بام باندې څومره خوا به د دا سړک باندې هم باید موږ دا رقم چې وکړو ساتنګی وکړو. که څوک ضرر ورسي یا د اندازه زیات بار باندې تېر یا بل دغه کې موږ د هغه کوم مسؤلو چارواکو سره هغه چې شو په تماس کې شو د هغه مخنیوی وکړو د سړک خپل د لارو ساتنګ وکړو. خوب مې لیدلی انشاءالله د ځل جوړېږي دا وطن ابادېږي دا وطن ابادېږي د تورو شپو له غېږې وځي